په دې ازموینه کې شاوخوا 1100 تنه ګډون کړي وو. د ازموینې ټول بهیر په بشپړه شفافیت، منظم ډول او د ټاکل سوو اصولو او تګلارو له مخې ترسره سو. د هلمند د پوهنې رئیس مولوي محمد یوز انصاري د ازموینې ګډونوالو ته د وینا پر مهال ویلي د ازموینې په بهیر کې به بشپړه شفافیت مراعاتیږي او هر ګډونوال ته به د هغه د وړتیا لیاقت له مخې نمرې ورکول کیږي. د هلمند د پوهنې ریاست ویان احسان الله الهام وایي چې د شفافیت د لا پیاوړتیا په موخه د ازموینې پوښتنپاڼې د ازموینې له پیل څخه څو ساعته مخکې چمتو او تنظیم شوي وي ترڅو ګډونوالو ته د هغوی د علمي وړتیا پر بنسټ عادلانه نمرې ورکول شي. هلمند پوهنې ریاست 101 خالي بستونه اعلان ته سپارلي وو چې هغه له جملې څخه 49 خالي اداري بستونو ازموینه نن ورځ اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ 80 قراردادي بستونه شارټ لیست ترتیب شوی دي چې په 2 ورځو کې بیا د دې ازموینه واخیستل شي. همداراز د دې سره جوخت 13 ورځ د 42 ښوونکو په ښار او ولسوالۍ کې خالي بستونو اعلان وسپارل شو چې د دې د شارټ لیست د منظموالي وروسته به د دې ازموینه هم واخیستل شي. بلخوا د مرکز لښکرګاه ولسوالۍ سلګونه لوسو ځوانانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړي د ازموینې د شفافیت هرکلی کوي. وایي په ازموینه کې یوازې د شفافیت رعایت ته لومړیتوب ورکول شوی. زه په د برنچي ولسوالۍ د مدیر اجرایه بسته مې ثبت نام کړی دی او دلته راغلم چې امتحان ورکوم. انشاءالله سانه چې د شفاف سانه ده ځکه موږ چې په اول لومړي سر کې چې راتللو د غیر څخه ټول کړم ټلیفونونه راڅخه ټول کړه نو صحنه شفاف شانه ده انشاءالله او امتحان امید لرم چې د بسته کامیاب شم. نو باید حکیوالیت هغه چاته ورکول شي چې هغه مطلب په نمرو کې تر ټولو لوړ وي. نو شفافیت باید په نمبرو کې وشي. نو چا یو کامیاب مطلب حکیوالیت دا یو نمبر لوړ وي هغه ته باید حکیوالیت ورکول چې هغه باید د دې بس لپاره انتخاب شي. دا یادونې وړ ده چې دغه ازموینه د اداري برخې لپاره د وړ او با استعداد اشخاصو د جذب په موخه یو ګام بلل کیږي چې له مخې به یاد خالي بستونه د علمي وړتیا لرونکو او مستحقو کسانو لخوا ټاک شي.